صاحب څخه مننه کوم. هغه لفظ نه لرم چې په کومو لفظو مننه ځینې وکړم چې دی همیشه د موږ په دې کړېدلي، ځورېدلي، دردېدلي ولس باندې ستړی او همیشه یې په یاد وي. که دی موږ د پکتیکا له نورو تجارانو چې هم دا هیله ده چې دغه رقم ټورنمنټ را جوړ کړي، لکه میرویس کټوازي سره جوړ کړی ده. دا وساتي کور ته له اوسه تر 15,000 کلن تاریخ پورې نه هېره کړې ده او نه یې پرېږدي. اوس تاریخ کې هم دغه اوسني ځوانان چې هغه د پلرونو د نیکونو تاریخ ژوندی وساتي، دغه د نیزه بازي لوبه کوي او په دې باندې اوس نوي نوي نوښتونه پکې سوي دي. یو نوښت پکې دا ده چې په توره باندې میژوی وهي. دا یو سخت کار ده. پخوا په درې خاشه نیزه باندې یو میژوی وال کېدو، اوس په هغه نیزې چې یو څانګه لري دوی میژوی ور باندې وهي، یا د میژوي هغه څومره سور چې دا 1 سانتي متر وي. دا یو سخت کار ده. یا په توره باندې میژوی وهي، یا پټ میژوی وهي، یا یو کس دریږي د هغو د پښو منځ کې میژوی ورته ږدي. دا وایي دا یو سخت کار او له خطر ډک کار ده چې نه یو څوک ځینې لګېږي، نه پښه خوږېږي او نه ګوډېږي او میژوی هم پورته کوي. نوي ځوانانو ډېر نوښتونه کړي دي، خو په ټوله کې بیا هم دومره وایو چې دغه ټول ابتکارات چې مقصد نو په ټوله کې د ټولو ځوانانو په نمایندګۍ باندې له الحاج وزیرزي، له الحاج میرویس وزیرزي کټوازي نه نړۍ مننه کوو.
د پکتیکا د ځوانانو تر شا درېدلی ده، د هغوی ملاتړ یې کړی ده. زموږ شی مټ ده. زه له میرویس کټوازي وزیرزي صاحب څخه مننه کوم. هغه لفظ نه لرم چې په کومو لفظو مننه ځینې وکړم چې دی همیشه د موږ په دې کړېدلي، ځورېدلي، دردېدلي ولس باندې ستړی او همیشه یې په یاد وي. که دی هر څومره لرې وي خو ده د خپل ولس هېڅ وخت نه دی هېر کړی. نو همیشه یې له دې غریب ولس سره، له دې دردېدلي ولس سره په هر بخش کې، که د تعلیم ده، که د مرستو ده، که د ورزش ده، همیشه د خپل وس مطابق کومکونه کړي دي. نو د ټولې پکتیکا په نمایندګي، بالخصوص د ځوانانو په نمایندګي، زه نړۍ مننه ځینې کوم. لکه دا اوس ستاسې تیر کال د کرکټ ټورنمنټونه یې د ځوانانو لپاره لار اچولي وو، او سږ کال یې هم د کرکټ ته، او دویم د موږ دغه دودیزه لوبه، عنعنوي لوبه، تاریخي لوبه چې نیزه بازي ده، نو دغه د موږ د پلرو، د نیکو، د ابرجدو لوبه، لکه څنګه چې سمیار صاحب اشاره ورته وکړه، دا 15,000 کلن تاریخ کې انشاءالله د موږ له تاریخ سره جفت دغه نیزه بازي را روانه ده. او لله الحمد اوس د امارت په راتګ سره یې ډېر پرمختګ کړی ده. دا د پرمختګ وجه یې داسې کسان دي لکه میرویس وزیرزی کټوازی صاحب چې همیشه یې موږ په دې دودیزو لوبو باندې خپله سرمایه ګزاري کړې ده او ژوندي یې راساتلې دي. یادونې وړ ده چې تېر کال د موږ په غزني کې هم د ټول افغانستان په سطح باندې د نیزه بازي ټورنمنټ جوړ و. یو داسې ټورنمنټ یې جوړ کړی و چې هغه تقریبا موږ پاکستان ته ولاړو، د پاکستان کې موږ لوبې وکړې. نو دغومره په معیاري ټورنمنټ هلته موږ نه دی لیدلی، لکه څنګه چې ده په غزني کې د ټول افغانستان د نیزه بازانو لپاره جوړ کړی و. او سږ کال یې بیا هم د موږ د پکتیکا د غیور ولس لپاره دغه یو د اختریز خوشحالي یې ور 2 چنده کړه چې د نیزه بازي ټورنمنټ یې په لاره ورته واچاوه. د دغه مالي لګښت ټول یې په غاړه اخیستی ده. نو د ټولو د پکتیکا د نیزه بازانو، د مشرانو، د ځوانانو، د کسیرانو ټولو په نمایندګي نړۍ مننه ځینې کو. خدای تعالی دې دغسې ځوانان په دې وطن کې لا ډېر کړي، او خدای دې تعالی دې ته اوږد عمر، دراز عمر ورکړي. خدای دې موږ له مخې نه ایسته کوي. بس موږ به هم انشاءالله د خپل وس توان مطابق به انشاءالله کومک به ورسره وکړو، او اوږه په اوږه به ورسره ولاړ یو، او د ده ټول پروګرامونو ته به لبیک وایو او ورسره پلي کوو به یې. د پکتیکا ولایت الحاج میرویس وزیرزوی کټوازي نه نړۍ مننه چې هر وخت د خپلو پکتیکاوالو لاسنیوی کړی ده د ورزش په بخش کې، او د اختر لپاره د ځوانانو لپاره د کرکټ ټورنمنټ برابر کړی، سپانسري الحاج میرویس وزیرزوی کټوازی کوي. او د دې ترڅنګ د نیزه بازي ټورنمنټ دایر کړی ده چې سرپرستي هم ټوله سپانسري د الحاج میرویس وزیرزوی کټوازي په غاړه ده. او د دې ترڅنګ د 250 یتیم او بېوزله ماشومانو د اختر لپاره ډالۍ ورته برابرې کړې. کور دې ودانې ډېره ډېره مننه. دا چې دی خپل پکتیکا ولایت خپل ټاټوبي ته خدمت کوي. کور دې ودان، خدای دې تر قبول کړي. اختر کې را جوړوي او کرکټ ته بیخي په جامو کې نه جایزم. موږ د پکتیکا له نورو تجارانو چې هم دا هیله ده چې دغه رقم ټورنمنټ را جوړ کړي، لکه میرویس کټوازي سره جوړ کړی ده، او دغه رقم په لوبو کې ګډون را سره وکړي. لکه تېر کال چې حاجي صاحب وویلې په غزني کې کوم ټورنمنټ جوړ کړی و، یاره نه اوس نو په د حاجي صاحب په هغسې نو په پاکستان کې و، نو په بارکشو ټورنمنټ یې را جوړ کړی و. خو یوه خبره کمه، دغه د دوی خپلوان ناست دي، دا د کټوازي صاحبو چې مخکې نیزه بازي شهرت یا پرمختګ یې کړی و چې هغه د زړې شرنې په نامه سره و. خو نن ورې دغه لوبه ډېره کمزورې په زړه شرنه کې ښکارېږي، او په نورو کلیو کې یې رشد پیدا کړی ده، پرمختګ یې پیدا کړی ده. نو له دغو ځوانانو او له دغو مشرانو څخه هم هیله کېږي چې دوی هم دغه لوبه آسان واخلي، پرې یې نږدي لکه معین لالا چې و، نور دغسې مشران و. موږ ته چې دغه د
عمر خلک کیسې کوي چې د زړې شرنې داسې ځوانان وو پوه شوې وایي سپین ږیري اوسي داسې میلې به یې کړې د ظاهرشاه په وخت کې کپونه راوړي دي پوه شوې نو اوس خو هغه خلک دلته د دغه اطراف خلک په دا میله کې ډېر کم ښکاري مینهوال یې ډېر دي خو اسونه یې نسته نور له کټوازي چې موږ ډېر منندوی یو ډېر خوشحاله یو هر وخت خدای تعالی دغسې د موږ مشران دغسې تجاران په افغانستان بیا خصوصا په پکتیکا کې ژوندي سرلوړي او بلیاري لري وسلام دغه نیزه‌بازي اکمل صاحب دومره خوږه لوبه ده ځکه صاحب شاعرانو په خپلو شعرونو کې کله کله انځور کړي وي تشبیه کې ورکوي یو بیت رایاستو ما پخوا لیکلی وایي د زړه میژوی مې د بڼو توره نیزه کې واخیست د زړه میژوی مې د بڼو توره نیزه کې واخیست د خیال په دښته مې رازغلې نیزه بازه جنۍ ای ما خو دې ژنندارې وکړې سره مانګې ته دې اړم کړه دنګانونه تر میرویس مې جار کړې میرویس کټوازي هېڅ مننه نه کړې د نیزه‌بازي په بخش کې د غریبانو په بخش کې د اولمپیک د میدان ته یې موږ ته 10 میلیونه افغانۍ منظوري کړې دي د ده چې څو ښه لس دي کې 1,10,00,000 افغانۍ نو موږ ډېر ځینې منندوی چې د ده کار روان شي او کارونه یې شروع شي موږ دغه ته انتظار یو چې دا د میدان کارونه شروع شي د کټوازي صاحب چې ډېره یم جهان مننه خیر دې چې مه خوارېږې بیا موږ پارلمنټ کې ډېر خوشحاله یو قسم ته په کابل کې تر ټولو د جګې نومرې باندې ماتې ټول افغانستان Рыгаза, за! Ларей! Туравый.